تازه خبر د کابل امنیت څنګه امرالله سالي ته وسپارل شو. سالي ولې داسې دنده پر غاړه واخیسته؟ په دې اړه یې څه ویلي دي؟ دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. په کابل ښار کې د جنایي جرمونو له ډیریدو وروسته افغان ولسمشر خپل لومړي مرستیال امرالله سالي ته د څه مودې لپاره د کابل امنیتي پیښو د ارزولو دنده سپارلې ده. ښاغلي سالي تېره ورځ د جمعې په ورځ پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي وو: زه د خلکو د امنیت تامینولو لپاره د قانون د تطبیق په لار کې په خپل قاموس کې د جنایت کار پر وړاندې د ترحم او مصلحت هیڅ توری نه لرم. نوموړي دا هم لیکلي وو چې کابل کې د لوی مجرمینو لیست چمتو شوی او له خلکو یې غوښتي چې د امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. ښاغلی سالي له 2004 تر 2010 د ملي امنیت ادارې مشر او په 1990 کال کې د یوې میاشتې لپاره د کورنیو چارو وزیر هم پاتې شوی دی. ښاغلي سالي له کابل میشتو وګړو غوښتنه کړې چې له امنیتي ځواکونو سره په ډاډ او باور همکاري وکړي او له هرې لارې چې کولی شي معلومات تر دوی ورسوي. په وروستیو کې کابل کې د جنایي جرمونو له ډیریدو سره ولسمشرۍ ماڼۍ وړمه ورځ اعلان وکړ چې د کابل اوسیدونکو رواني امنیت باید تامین او 390 امنیتي کامرې په ښار کې باید ولګول شي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو سره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.